دومره خوږ بې کوي داسې خوږ بې کوي ته به جامې چې وي امجا خوږ بوټي شي کانکور وګورئ په خدای دې ستا عقل نه تا نه ستا عقل دې خدای دې خیر کړه ولې دلته اوس مې لیکای ډیش واشینګ اوس مې لیکای جیبه دې خو دلته وکه جوړ کړی وای وکه صابون ده لکه صحیح دې صفا کوي ولې صحیح ده یو بوتل د ما لپاره هم نه والله دا صحیح شی دی که نه دا سر داسې کوي که نه داسې نیغې ودرئ دا ایخته بالکل یې سیده کړي دا وګوره جار لکه د مار خدای پاک هم وایي چې خالي خو ځای کړی یم د بې عقل دې څوک کړی د فرشته ټول کنفیوز دی اوس نو دا د څه صابون دا اوس شیمپو نه دی ما ورته ویل شیمپو راکول هو واله ظرف لپاره دی پلیټ ګلاس هغه لپاره دی والې دې په دې نیمبو جوړ کړی دی دا وګوره وایي نیمبو په شانتې خدای دې خیر کړه که نیمبو سره تا څه کوي نیمبو خو برتن لپاره دی مننه صافي دا صافي ده که ټول پاله که سر لپاره بادام یوز کوي نیمبو نه خدای دې خیر کنه که د بادام دا خو والله دغه اینې دا ورکوټی څاڅکی پې جوړ کړی که نه دومره څاڅکی ترې په لاس وکړم خو چې داسې کوم داسې زنګونه کوي ښایسته دا خو خف کوي که نه دا خو ظرفو برتن کلي مننه ای ولې ته ټوکې کوي مننه ته ټوکې کوي که اصلي وایې قسم دے اصلی وایم ټوکې ولې کوم ڈبل ٹیپ کرو اس کا دیکھو وہ ہم کو باتوں میں پکڑا ہے فرینڈز وہ دیکھو ہم کو باتوں میں پکڑا ہے اس کو حرک نہیں کری دیکھو جھوٹ بولتا ہے انعام خان یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ سچ بولتا ہے والله چې په انجلے میں دے مخه قسم دے یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے سر میں پینځلے دے یا مخ پہ اوس نہیں انځل نہیں مذاق نہیں کر رہا یہ سچ بول رہا ہے خپل ایڈریس سینډ کا زه یې تا ته سینډ کړم خدای دې خیر کا ولې شیمپو دا نه دی صحیح ته پوهېږې زما زړه اوس څه فکر کوم زه خلیل نے ہم شیمپو سینڈ کیا پہلے وہ شیمپو لگایا پھر گیا شادی کیا ابھی تم کو بھی شیمپو سینڈ کرے گا تم بھی شیمپو لگائے گا پھر جائے گا شادی کرے گا ہم کو اکیلا چھوڑے گا والا کا اکیلا تو شیمپو را سینڈ کا کہتے شیمپو سمدا جوڑا برابر ہے مننه صافي دا ټول پاله کوي لاړې تماش پی پوش پرشمنټ وکا په انډوانس کې تھینک یو یوسف تھینک یو لایګر او ګوره د ماما لورس کو اوټو ماما زوی ته ناشته ده صافي ناشته ده صافي زما دلته څوک ناست دی پوهېږې او شit صافي ناشته ده څوک دلته ناشته ده لاسٹ میں اس کو بھی کرنے اسکور دیکھو کدھر جاتا ہے صافي ټول پالو کوي زړګا لاسٹ میں والله کا په یو طریقے سے لے لو اور تم کو معلوم ہے اس کا اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ پکڑو جلدی سے اس کو میں دوسرا اکاؤنٹ دے گا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تھینک یو یوسف تھینک یو سحر خان شٹ اوه دا بل ورګر جار لکه د بار فرید یہ کیا ہے مننه صافي مننه داسې خو ته ماته تا ته ویلې زر پیرې چې یو ګل راوله زړګا دا منځ کې هلک څه دی مړه څه نامې ده یار دا 2 میاشتې بعد ماله راشي زیبا زه نه پوهېږم تھینک یو یوسف تھینک یو لایګر تھینک یو نور محمد ولې نه پوهېږې مړې نامې راته واله سهار اوټو اول کوټ زما یې پنشمنټ وکړه یا